تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دا فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دستور و مبارک بعد نفلی رجوع مبارک داسې و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با کلا مسلسل روژې نیولې او بلا ناغا کوم ورځ به روژه نفلی نه پرېښوده، همیشه به مسلسل روژې نیولې. نو تا به دا خیال کولو چې موږ به دا خیال وکړو چې نبی علیه السلام همیشه نفلی روژې نیسي، سره بوزه کوي نه. او کله کله بالعکس داسې کار وکړو چې مسلسل به روژې نه نیولې، نفلي روژې به نه نیولې بیخي. نو تا به دا خیال کولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نفلي روژې نه نیسي. نو بیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې موږ چېرته نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی کتلی چې ما سوا د رمضان نه پوره میاشت نفلی روژې نیولې وي، روژې د میاشتې نه ما سوا. او د نبی علیه السلام دستور دا و چې په شعبان میاشت کې به روژې، دا اوس چې کومه میاشت روانه ده دې کې به نفلی روژې زیات نیولې. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا خو اوږد حدیث دی. په دې حدیث کې یوه خبره موږ دا زده کړه، زه غواړم چې په دې دا حدیث یو 300 ورځې بار بیان کو، یو خبره له پکې وکم. نن دې حدیث کې یوه خبره موږ تاسو دا زده کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نفلي روژې نیولیم دي او کله سره نیولیم نه دي. په دې کې امت ته دا فایده شوه چې د نبی علیه السلام امتیان هم که نفلي روژې کله ناکله نیسي، ښه خبره ده، کله نه نیسي ښه خبره ده. په دې کې امت ته وسعت شو، فراخي راغله. که نفلی روژې نیسم ستا خوښه ده، که نه نیسم ستا خوښه ده. نبی علیه السلام کله مسلسل نفلی روژې نیولې دي او کله مسلسل نه نیولې، سره نیولې نه دي. په دې کې موږ تاسو ته خیر دا شو چې موږ تاسو ته په دین کې فراخي راغله. کله نفلی روژې نیسه، کله یې ونیسه او ثوابونه به ځان ته حاصلوي. انشاءالله د حدیث په څو ورځې مسلسل ووایو. نو نن هم پکې دغه یوه خبره زده کړه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.